بسم الله الرحمن الرحیم. هیله کوم ملګرو چې جوړ به یاستئ. ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک کوم، دې ته وایي کنټکسچوال مینیو یا ډیسکټاپ مینیو یا رایټ کلیک مینیو. دا موږ فل ډیټیل سره ویلي څلورو درسونو کې. نیکسټ لیکچر ته به موږ راځو چې هغه ته وایي ټاسک بار مینیو. زه چې کله ټاسک بار باندې رایټ کلیک وکړم ماته یو مینیو کلاویږي چې دې مینیو ته وایي ټاسک بار مینیو. دې کې ما سره اول کمانډ ټول بارز دی. ټول بارز کې چې زه کله دې خوا راشم ما سره اول کمانډ ایډرس دی. کله چې ایډرس باندې زه کلیک وکړم نو موږ ته داسې یو سرچ باکس راشي. دې ځای کې چې کوم پروګرام نوم تاسو ورته لیکي تاسو ته به کولاویږي، خو د هغې ایډرس به هم تاسو دلته شو کېږي چې دا کوم ځای کې پروت دی. فار ایګزامپل زه ورته نوټ پیډ لیکم NOTEPAD. دا ګورئ تاسو ته هغه نوټ پیډ پروګرام کولاو شو، خو تاسو ته د هغې ایډرس هم شو چې دا په C کې دی، وینډوز کې دی، سیسټم 32 کې دی او نوټ پیډ په نوم باندې پروت دی. یا زه فار ایگزامپل ماته MS Paint کولاو کړه. MS Paint کله چې زه انټر پریس کوم تاسو ته MS Paint پروګرام کولاو شي چې دا د وینډوز پروګرام دی. دا به انشاءالله موږ تاسو فول ډیټیل سره په وینډوز همدې کلاس کې وایو. دا کوم ځای کې پروت دی؟ C وینډوز سیسټم 32 MS Paint. بل موږ سره ورډ پیډ دی، خو تاسو به ملګرو دې ته ورډ پیډ نه لیکئ ځکه کمپني په دې نوم باندې دا نه دی سیف کړی. د کوم نوم باندې سیف کړی دی؟ رایټ نوم باندې WRITE رایټ. کله چې زه انټر پریس کوم نو موږ ته ورډ پیډ پروګرام کولاو شي او د هغې ایډرس هم موږ ته راشي. نو ایډرس فایده دا وه چې تاسو ته به د هغې ایډرس هم راتله. بله خبره دا ده چې دې کې فار ایګزامپل تا داسې یو نوم ورته ولیکو چې هغه په سیسټم کې نشته یا سیسټم کې هغه پروګرام نشته دی، ستا ته ضرورت دی، تا دا انټرنیټ سایټ ته ولي ګوګل کې تا هغه سرچ کوي او هغه ځای نه تا ته درکوي. صحیح ده ملګرو؟ ښه، زه راځم رایټ کلیک کوم، زه دا دې راته نه ښکاري. ټول بار څه به راشم ایډرس نه به چیک ایسته کې دا به تاسو ته نه شو کېږي. رایټ کلیک کوم ټول بار ته رالم. بل کمانډ موږ سره لینکس دی. لینکس باندې چې کله موږ کلیک وکړو داسې موږ ته یو لینکس راځي. دلته چې تاسو وګورئ تاسو سجیسټډ سایټس ویب سلایس ګیلري دغه د اوپشن یې تاته درکړي دي. دا لینکس د دې دپاره پکارېږي چې ته شارټکټ لارې نه ته یو ویب سایټ کولاو کړي. صحیح ده؟ لکه فیسبوک چې کوم ویب سایټ دی که نه www.facebook.com. زه غواړم چې دې لینک دلته ایډ کړم نو تاسو به ملګرو راځئ ایکسپلورر ته. ایکسپلورر باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده؟ ایکسپلورر باندې چې کله کلیک وکړ ما سره نیټ هم دلته اوس فی الحال آف دی. زه غواړم چې دا وای فای آن کړم چې تاسو ته هغه خود به خوده راشي. ګورئ ملګرو زه دلته راځم www.facebook.com دا ورته زه لیکم. چې کله مې دا ولیکه ما ته فیسبوک کولاو شو، صحیح شو، ما ته راغی که نه هماغه ویب سایټ راته راغی. زه به څه کلیک کوم؟ زه به راځم د فیورټ باندې به کلیک کوم. فیورټ باندې چې زه کله کلیک وکړم دې کې به راشي ایډ فیورټ ته. د ایډ فیورټ باندې به تاسو کلیک وکړئ، بس دا موږ سره دلته ایډ شو. زه چې کله دا کلوز کړم صحیح شوه. اوس چې کله زه د لینکس ته راځم دا فیسبوک ما دلته اټومیټیکلي څنګه وي؟ نصب وي. صحیح ده ملګرو؟ چې کله مې په دې باندې کلیک وکړ نو ما ته به هماغه فیسبوک کولاو کړي. یعنې دا شارټ لاره ده، یعنې شارټ وی ده چې تاسو ته هغه ورباندې کولاویږي. صحیح ده ملګرو؟ ګوره تاسې ګوګل ته راوستلی، تاسو ته فیسبوک صفحه پر مخ کولاوه کړه. کلوز. ښه، نیکسټ کمانډ ما سره څه شی دی؟ ټول بار ته راځم. ټیبلیټ PC انپوټ پینل. دا اصل کې ټچ سکرین دپاره وي. یعنې کله چې تاسو غواړئ چې مینولي لاس باندې لیکل وکړئ کمپیوټر ته خپل لاسي لیکل ورکړئ او کمپیوټر لیکلو ته واړئ، تاسو کولی شئ چې ټیبلیټ PC انپوټ پینل استعمال کړئ. صحیح ده ملګرو؟ ګوره دا ماته راغی. دې ځای کې زه لیکل هم کولی شم. فار ایګزامپل زه ورته لیکم چې سکول SCHOOL. تاسو ورته به اټومیټیکلي خپله واخلئ چې سکول. صحیح ده ملګرو؟ بیا که ته په دې باندې نه پوهېږي چې دا به زه څنګه بیلوم، څنګه به سپیس ورکوم، کریکشن ته راشئ. ګورې کریکشن کې تاته دا وایي چې ما نه که چېرته غلطي وشي زه به څنګه صحیح کوم. تاسو به داسې راشئ دې به زه به وړوکې ولیکئ. ډیلیټ کوم به زه څنګه داسې خط ورباندې راکش کړئ به ډیلیټ شي. سپلیټ کوم به څنګه، جدا کوم به څنګه چې بیل دوه لغاته شي داسې به شي. جوین کوم به څنګه چې دوه سره یو شي داسې به جوین کړي. صحیح ده ملګرو؟ دغه شان نور انفارمیشن هم تاسو ته جوړېږي. ګوره ملګرو دا چې کله تاسو کلوز کوئ دا کلوز کېږي نه بلکې دلته پټېږي. تاسو به راشئ دې ټولس ته. ټولس کې چې کله اگزیټ باندې کلیک کړئ تاسو به هغه
اتوماتیکلی بنشي. دلته مې هم نه دي پکار رایټ کلیک ټول بار، لینکس مې هم نه دی پکار او ټابلیټ پی سي انپوټ پینل مې هم نه دی پکار. رایټ کلیک کومه، نیکس ما سره څه شی دی ډیسکټاپ. ډیسکټاپ باندې ما کلیک کړ، تاسو ته ډیسکټاپ کې چې څه پراته دي او ټول ما دلته راغله. صحیح شو؟ یعنی کله چې تاسو دا رایټ کلیک وکړئ یو ته راغلی شو ډیسکټاپ آیکن، دا تاسو هایډ کړ، تاسو ته ډیسکټاپ انفارمیشن یا ډیسکټاپ کې چې کوم شیونه پراته دي تاسو ته ښکاري خود به خوده. لکه فار ایگزامپل زم چې دې ته مې بوزه، دې کې مې ډي ته بوزه، دې کې مې فار ایگزامپل آل فایلز ته بوزه، دې کې مې فار ایگزامپل دې یو ته بوزه، دې کې مې دې ته بوزه، دې ته بوزه. صحیح شوه؟ دې ته مې بوزه. تاسو ته به ما اتوماتیکلی څنګه کي کولاو به کي. صحیح ده ملګرو؟ یا به درته اوپن کي. امید لرو چې په دې باندې پوه شوي یاست. رایټ کلیک کومه، ډیسکټاپ نه راته کلیک ایسته کړه. نیکسټ ما سره بل څه شی دی لینګویج بار. لینګویج بار نه مې کلیک ایسته کړ، لینګویج بار لاړو، دې ځای نه ختم شو. واپس به ماینس باندې کلیک کړئ، تاسو ته به اتوماتیکلی دلته راشي. رایټ کلیک کومه، واپس چک ولګېد. نیو ټول بار. نیو ټول بار معنا دا ده چې ته غواړې دلته خپل فولډر راولې. لکه بعضې ملګري تا نه پوښتنه کوي ټریک په باره کې چې ټاسک بار کې به څنګه خپل نیم راولې. او ته داسې کار وکړې چې نیو فولډر به راولې، دې فولډر ته به خپل نوم فار ایگزامپل ورکړي. صحیح ده ملګرو؟ زه رایټ کلیک کوم، رایټ کلیک ټول بار او نیو ټول بار، راځم ډیسکټاپ ته. ډیسکټاپ کې را سره کوم فولډر دی او هغه به انتخاب کړئ. دا را سره فار ایگزامپل دی سلیکټ فولډر او هغه پوره نیم تا دلته راغی. صحیح شو؟ اوس چې تاسو په دې فولډر کې ساچ فار ایگزامپل ما دا پکې ور ووایشت. صحیح ده؟ تاسو ته ښکاري هغه راته راغی. صحیح ده ملګرو؟ واپس یې نه ورسره غواړم رایټ کلیک ټول بار او هغه انچک. دا موږ سره نیو ټول بار. نیکسټ ما سره څه شی ده کیسکیډ وینډو، شو وینډو سټیکډ، شو وینډو سایډ بای سایډ، شو د ډیسکټاپ. فار ایگزامپل ما دا فولډر هم کولاو کړ، دا مې فار ایگزامپل کولاو کړ، دا مې فار ایگزامپل کولاو کړ. دا درې دانې ماته راغلو. زه هم فار ایگزامپل درې واړو کې په یو ځای باندې کار کول غواړم او رایټ کلیک ور باندې کوم، کیسکیډ وینډو باندې کلیک کا، دا به داسې یو بل تر شا شي. زه هم داسې نه کول غواړم، سټیکډ یې راته کا، شو وینډو سټیکډ، هر یو کې ته بیل دې کې هم کار کولی شي، دې کې هم کار کولی شي، دې کې هم کار کولی شي، ځکه چې وینډوز خو جي یو آی ده که نه، ګرافیکل یوزر انټرفیس دی. رایټ کلیک کومه، بل ما سره څه شی دی شو وینډو سایډ بای سایډ. زه هم د سټیک مې نه دي په کار، ولاړې مې په کار دي. سایډ بای سایډ باندې به کلیک کړي، داسې هم تاته شو کېږي. رایټ کلیک کوم، بل څه شی دی شو د ډیسکټاپ، ډیسکټاپ راته شو کا. رایټ کلیک کومه، شو اوپن وینډو، اوپن وینډو راته شو کا. رایټ کلیک کومه، هلته موږ ته یو بل آپشن هم راځي. فار ایگزامپل دا ما سټیکډ کړ، سټیک باندې چې کله کلیک کوم تاته وایي انډو سټیکډ. انډو سټیک باندې مې چې کلیک کړ، واپس رایټ کلیک ور باندې کومه، سایډ بای سایډ ما واخیسته، رایټ کلیک ور باندې کومه، دا مې سټیک کړ، اوس مې څه واخیست سایډ بای سایډ مې واخیست، سوري ها سایډ بای سایډ مې واخیسته. نو تا ته ګوره ته آپشن راغلی دی انډو شو سایډ بای سایډ، یعنې سایډ بای سایډ نه انډو شه، لکه څرنګه چې موږ په ډیسکټاپ کې ویلو انډو ډیلیټ، انډو موو، انډو کاپي، ریډو کاپي. صحیح شو؟ نیکسټ ما سره دی سټارټ ټاسک مینیجر. دې کې هم خبرې ډېرې دي. لاک د سکرین پراپرټیز، دا به د خیر سره به نیکسټ لیکچر کې وایو چې پراپرټي کې هم څه نه څه خبرې شته. امید لرو چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. که دا ویډیو مې خوښه شوې وي لایک بټن پریس کړئ، که زموږ چینل ته نوي راغلي یا سبسکرایب بټن پریس کړئ، بیل آیکن هم پریس کړئ تر څو دغه شان نوې او ښایسته ویډیوګانې په وخت ترلاسه کړئ. والسلام.